بسم الله الرحمن الرحیم. په رمضان المبارک کې د دې امت دپاره 15 خصوصیات حدیث مبارک واوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زما امت دپاره په میاشت د رمضان کې 15 خصوصیات 15 خصلتونه ورکړی شوي دي چې د دې نه مخکې بل هیڅ چاته هم نه دي ورکړی شوي. اول، الله سبحانه وتعالی ته د روژهدار د خولې بدبوی د مشکو د خوشبو نم ډیره زیاته بهتره او غوره ده. دویم، ملائکې د دې لپاره مغفرت غواړي تر روژه ماتې پورې. دریم، الله سبحانه وتعالی هر ورځ جنت ښایسته کوي او وایي قریبه ده چې زما نیکان بندگان د تکلیف سره مخ شوي او ما ته راشي. څلورم، په دې میاشت کې سرکشه شیطانان په زنځیرونو کې تړلی کیږي او هغه څه ته نشي رسېدلی کوم شیانو ته چې په نورو میاشتو کې رسیږي. پنځم، په رمضان المبارک کې په اخیره شپه باندې الله سبحانه وتعالی دوی ته مغفرت کوي، د امت ته مغفرت کوي او بخښنه ورته کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې آیا دا د لیلة القدر شپه ده چې د امت ته پکې بخښنه کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل نه، بلکې هر عامل ته د هغې د عمل اجر هله ملاویږي چې کله دا عمل پوره کړي. اللهم بلغنا رمضان. قولوا آمین.